الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. محترم پدی باندې زمونږ ایمان او عقیده ده چې د هر مؤمن په ژوند کې د هر مسلم په ژوند کې مختلف ابتلاءات امتحانونه تکلیفونه کړاوونه راځي او د هغې الله پاک ډیر فواید او ډیر حکمتونه د پاره راولي ورسره خوا کې په دین باندې زمونږ ایمان دی زمونږ ور باندې عقیده ده چې الله پاک ته د خپل بندگان ګران دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې زنانه د واقعې په باره کې فرمایي چې کومې زنانه نه په یو غزوه کې خپل بچی نادرکه شوی او هغې چې کله خپل بچی را پیدا او هغه تیخوری ماشوم نو هغه ماشوم یې راواخیستلو او خپلې سینې ته یې واچولو او ډېره زیاته مینه یې ورسره وښودله په هغه باندې هغه خپله مهرباني او شفقت او ترحم وښودلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه سوچ کوئ چې دا ښځه به د خپل بچی په اور کې واچي هغوی ورته وي چې نه د الله رسول اور خو لا څه کوي دغه لږ ساعتې نادره کو دومره پسې لالهانده او سرګردانه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې صحابه کرامو ته یو عظیم کلمات وفرمایل لله وی خامخه الله پاک چې دی ارحم ډېر زیات رحم کوونکی دی په خپل بنده باندې څومره چې دغه مور په دغه خپل زوی باندې څومره مهربان او شفقت والا ده څومره ترحم ور باندې کوي وای الله په خپل بنده د دې نه ډېر زیات ترحم کوي نو چې بیا هغه الله چې ارحم بعبده من هذه على ولدها نبی اسلام دغه بارک فرمایي نو هغه الله بیا په دې خپل بنده باندې تکلیفونه او مصیبتونه دا کړاوونه دا خفګانونه دا مرګونه او زخمونه دا ولې راولي حتما په دې کې د الله خپل حکمتونه دي دی کې د دې مسلمان د پاره خپل فائدې دي دی کې د دغه انسان دینی او دنیوي ګټې دي ځکه ور باندې الله پاک راولي رونو هغه فواید چې کوم فواید الله پاک په د ابتلا په وجه باندې خپل بنده ته ورکول غواړي د هغې د جملې نه یو څو په دې درس کې وایو اوله فائده ورونه چې تحقیق العبودیت لله رب العالمین تحقیق العبودیت لله رب العالمین الله جل جلاله ته د عبودیت هغه معنا او مقصد راښکاره کول هغه عبودیت ځان ته په لاس راوړل حاصلول چې انسان خپل ځان رب ته عبد پیش کی او الله خپل معبود حقیقی معبود وګڼي دا د ابتلا سره کیږي اکثره خلک رونو داسې چې هغه د خپل خواهش بندي هغه د خپل خواهشاتو تابعداري کوي هغه د الله بنده نه په خوله باندې دا اعلان کوي چې زه د الله بنده یم خو چې کله ورته مصیبت ورسیږي کله ور باندې ابتلا راشي هغه بیا د الله سوچ هغه د خپل ذهن نه وباسي چې دا خو زما رب دی او رب په ما باندې ابتلا او امتحان راوستی یا حتی ځینې انسانان خدای چې د اول نه هغه د خپلو خواهشاتو پسې رواني الله پاک فرمایي افرأیت من اتخذ الهه هواه وایي ته څه سوچ کوې ته ګورې هغه انسان چې هغه ځان د پاره خپل معبود او خپل اله څو ګرځولی دی خپل خواهشات نو ځینې انسانان بیا دی چې هغه د مصیبتونو په وخت کې د کړاوونو په وخت کې د هغه نه بیا دا هیري چې زه خو د الله بنده یم د هغه نه بیا دا هیري
چې الله زما خالق مالک دی، الله په ما باندې رحم کوونکی دی، الله ارحم الراحمین ذات دی. نو بیا داسې انسان چې دغه د عبودیت سوچ د هغه نه وځي، نو دنیا هم تباه آخرت هم تباه. الله پاک فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف. وایي ځینې د خلکو نه هغه څوک دي چې هغه د الله عبادت کوي خو د دنیوي مقصد دپاره، د یو لالچ دپاره، د یو حرص دپاره، په یو طرف باندې کوي، په یو دنیوي مقصد باندې کوي. فإن أصابه خير، کچیرته ورته ګټه او فایده ورسیږي، خیر ورته ورسیږي، اطمئن به، نو بس بیا ښه خوشحاله ښه مطمئن او ښه ډاډمني. وإن أصابته فتنة، که کله ورته ابتلا امتحان ور باندې راشي، تکلیف کړاو سره مخ شي، انقلب على وجهه، وای بیا بیرته خپل مخ لاړ شي واوړي. الله یې نتیجه ذکر کوي، وای دغسې انسانان چې د ابتلا په مقابل کې داسې وکړي، د ابتلا په وخت کې دا خپل ځان خپل رب ته عبد او هغه رب حقیقي معبود ونه ګڼي، نو څه شی وشي؟ خسر الدنیا والآخره. دنیا هم تاوان، مصیبت خو اسم راځي. که صبر وکړي که ونه کړي، که الله خپل رب وګڼي که ونه ګڼي، ځان د الله بنده ګڼي که نه ګڼي، چې امتحان راځي امتحان در باندې اسم راځي. خو دنیا خو لاړه، مصیبتونه کړاوونه شو، آخرت هم لاړو، ځکه د هغه اجر نه محروم شو. ذلک هو الخسران المبین. الله د دغه تاوان، د غټوالي، د دغه تاوان، د مصیبت د دغه تاوان عظمت بیانوي. الله وی ذلک هو الخسران المبین، وی دا ډېر غټ تاوان دی، دا ډېر غټ کړاو دی، دومره تاوان وی بل نشته چې انسان ورسره مخ کېږي. نورونو د ابتلا یوه فایده دا شوله چې کله ابتلا په انسان باندې راشي، په مؤمن انسان باندې راشي، او د ابتلا په باره کې د دې انسان انداز او کردار، ابتلا سره د تعامل، ابتلا سره د هغه استقبال د هغه ابتلا په سمه طریقه باندې وکړي، نو هغه ته د دپاره یو نعمت شو، لکه څنګه چې مخکې تیر شو چې هغه یو 3 نعمتونه الله پاک د ته په دغه ابتلا کې ورکوي. خو که کله دا دغه ابتلا کې ناکام شي، نو د دنیا هم تباه او آخرت هم تباه شو. نورونو د ابتلا یو حکمت دا دی چې الله پاک په دې باندې خلق چاڼ کوي، د خلکو ایمان په چاڼ کوي، هغه عبودیت راښکاره کوي چې څوک خپل ځان د الله عبد ګڼي او الله خپل معبود ګڼي. دویم د ابتلا حکمت یا فائدہ، اعداد للمؤمنین للتمکین فی الارض. مؤمنان الله دې ته تیاری، دا یو ټریننګ ورکوي الله پاک د مؤمن ته چې په ځمکه کې ته مضبوط او طاقتور اوسې، د دغه ځمکې مشرک ته حواله شي چې ته بیا کولی شي چې ته یو بې همته انسان نه اوسېږي. امام شافعي رحمه الله ته چا وویل چې ایهما افضل الصبر او المحنة او التمکین، چې ډیر افضلیت په څه کې دی چې صبر کولو کې او کنا تکلیف او برداشت او بیا د هغې نه وروسته طاقت حاصلولو کې دی. نو امام شافعي رحمه الله ورته ویل چې التمکین درجة الانبیاء، تمکین چې دی طاقت حاصلول چې دي، ځان مضبوطول چې دي، وای دا د پیغمبرانو درجه ده، دا د انبیاء علیه السلام درجه ده. ولا یکون التمکین الا بعد المحنة، او تمکین چې دی وای دا د محنت، دا د تکلیف او دا د برداشت، د تکلیف برداشت کولو نه وروسته راځي. کله چې امتحان بنده باندې امتحان راشي، نو دا صبر وکړي، او چې کله صبر وکړي نو هغه ته د صبر په مقابل کې بیا تمکین حاصل شي. نو مؤمنان دغه طاقت حاصلول، د ځمکې مشرکول، د ځمکه آبادول، وای دا دومره آسان کار نه دی، دا یو تکلیفي کار دی، دا قربانی غواړي، دا کړاوونه برداشت کول غواړي، دا مالی او بدني کوشش کول غواړي،
او دا هغه مصیبتونه نه دي چې انسان باندې کله راشي په بړستن کې پروت دی او ته بې نیولی نو د دغې مصیبتونو په مقابل کې د دې برداشت کولو په مقابل کې انسان نتیجه جوړ شي وای د انسان نه یو قوي شخص چې هغه نفس داخلي قوي معنوي قوي او هغه ظاهري قوي نو وای داسې یو انسان ورنه جوړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير چې قوي مؤمن وای دا غوره دی او الله ته ډیر ګران دی د ضعیف مؤمن نه او په دواړو کې وای خیر شته نو دغه قوي مؤمن دغه خیر او احب الى الله مؤمن دا کله کیږي چې کله په د باندې ابتلاءات راشي د باندې کله امتحانونه راشي دا د امتحانونو په مقابل کې صبر وکي د نفس په هغه ابتلاءاتو کې وټکول شي او داسې وټکول شي لکه څنګه چې زرګر زر وټکي او د هغې نه وروسته بیا داسې قیمتي زیورات را پیدا شي چې هغه زنانه استعمالوي نو دغه انسان په دې باندې ورنه یو قوي انسان جوړېږي ورنه یو باهمته انسان جوړېږي ورنه د ځمکې د آبادۍ او په ځمکې د تمکین اهل انسان ورنه جوړېږي نو دا د ابتلاءاتو هغه حکمت او فایده ده چې الله پاک په خپلو بندګانو باندې راولي چې د دې بنده نه یو عظیم بنده جوړ کړي د دې بنده نه یو مفید او فایدهمند بنده جوړ کړي د دې بنده نه د ځمکې آبادونکی بنده جوړ کړي نو دا د دې بله فایده شروع درېیمه فایده د ابتلاءات هغه ورونو کفارة الذنوب د ګناهونو معاف کول د ګناهونو رژول د ګناهونو لرې کول انسان په دنیا کې چې د هر چا سره او د هغه سره هر قسمه تعلق که هغه د وظیفې تعلق که هغه د زویګرۍ پلارګرۍ تعلق که هغه د هر څه تعلق خو که د هغه خپل مشر په مقابل کې ورنه یو غفلت وشي دا په هغه غفلت باندې پښیمانه چې اوس کوم داسې یو کار وکم کوم داسې یو اقدام وکم چې په دې باندې الله پاک ما ته دغه غفلت معاف کړي په دې باندې دغه غفلت نه الله پاک دغه خپل مشر ته دغه غفلت معاف کړي نو الله پاک زمونږ غلطیانې زمونږ غفلتونه زمونږ کوتاهیانې زمونږ نیمګړتیاوې الله پاک موږ او تاسو ته په څه باندې معاف کوي په دغه ابتلاءاتو باندې په دغه مصیبتونو باندې په دغه کړاوونو باندې چې الله په موږ باندې ابتلاءات راولي چې موږ د هغې په مقابل کې صبر وکړو نو الله په موږ ته اجرونه راکوي او الله په موږ ته ګناهونه معاف کوي امام ترمذی رحمه الله دا ابو هريره رحمه په روایت باندې حدیث نقل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه وی همیشه دغه ابتلاء او مصیبت مؤمن سړی او مؤمن ښځې پسې نښتې فی نفسه داغه نفس کې ابتلاءات مصیبتونه چې کله مریض او کله روغ او کله یو ځای خوږي کله بل ځای خوږي وولده داغه په بچو کې بچی شته بچی نشته بچی روغ دی بچی ناروغ دی بچی واده شو بچی نه واده شو بچی کېږي دغه ټول مصیبتونه وماله د هغه په مال کې وای دغه مصیبتونه ور باندې راځي حتی یلقى الله وما علیه خطیئه وای تر دې پورې چې دغه انسان د الله سره مخ شي او داسې ور سره مخ شي چې د باندې بیخي و ګنام پاتې نشي د باندې بیخي و ګنام نه لکه دغه ابتلاءات په وجه باندې دغه تکلیفونو په وجه باندې دغه انسان ته الله پاک هغه ګناهونه معاف او د ګناهونو نه داسې پاک شي چې دا کله مړ شو الله سره دا ملاقات کوي نو ټول ګناهونه ورته الله پاک په دغه ابتلاءات باندې معاف کړي نو د ابتلاء د امتحان د تکلیف او د کړاو راتللو په هغې صبر کول د هغې بل حکمت او صبر نتیجه دا ده ګڼو آیاتونو کې الله پاک دا خبره په تایید سره کړې ده چې ویکفر عنکم سیئاتکم الله ګناهونه معاف کوي کله چې د مغفرت خبر راځي ويعفو د معافی خبر راځي د یکفر خبر راځي دا ټول امدا معنا شولا چې انسان نه الله پاک دغه ګناهونه معاف کوي په څه شي معاف کوي ابتلا بالشر او ابتلا بالخير په دواړو باندې معاف کوي انس رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امام البانی رحمه الله دی حدیث ته حسن صحیح وی
او هغه مخکینی حدیث هم حسن صحیح وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. خطرناک او ترهیب والا پیغام په دې حدیث کې پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اراد الله بعبده الخير وای چې کله الله پاک په خپل بنده باندې د خیر اراده وکړي، الله پاک خپل بنده ته خیر غواړي، نو وای داغي نخ او علامه څه شي چې عجل له العقوبة في الدنيا، چې هغه ته سزاګانې تکلیفونه په دنیا کې ورکړي. دنیا کې به مشکلات ډیر راولي، آخرت کې الله د مشکلاتو نه بچي. واذا اراد الله بعبده شر او چې کله الله پاک په خپل بنده باندې د شر اراده وکي نو امسك عنه بذنبه د ګناهونو په وجه باندې وي الله پاک ورنه هغه سزاګانې ابتلاګانې هغه ورنه بند کی حتى يوافي به يوم القيامة. وي دغه ټول ګناهونه دغه ټول فعل دغه ټول عمل نامه ورته د قیامت پر ورځ مخې ته کیدي او يوافي به هغه ټول پوره سزا ورته الله قیامت کې ورکی. نو دا دغه انسان د بدبختی علامه دا په دغه انسان باندې د شر د ارادي علامه او نخي چې د باندې الله پاک شر غواړي چې انسان ته الله پاک دا برابر کړي. څلورمه فائدہ رونو د ابتلاءاتو هغه څه شي ده؟ هغه دا ده چې حصول الاجر ورفعه الدرجات. دا د درېمې مقابل کې ګناهونه معاف شول، یوازې عمل ته پرې نه خود نه، اوس د ګناهونو د معاف کولو وروسته الله ورته اجرونه زیاتوي او درجات اوچتوي. په ابتلا باندې چې کله انسان صبر وکړي پاغي باندې الله پاک د انسان ته اجرونه زیاتوي او درجات ورته الله پاک اوچتوي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما یصيب المؤمن من شوکة فما فوقها، وین رسیږي یو مؤمن ته من شوکة یو ازغه فما فوقها یا د هغې نه اوچته مصیبت او تکلیف او کړاو الا رفعه الله بها درجه او حتى عنه بها خطيئه. متفق علیه حدیث دی، د بخاری او مسلم حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما یصيب المؤمن من شوکة وین رسیږي یو مؤمن ته یو ازغه عمره فما فوقها یا د هغې نه برا الا رفعه الله بها درجه، وی الله پاک په دغه انسان درجات اوچتي یو انعام او حتى عنه بها خطيئه او الله پاک په دغه ګناهونه معاف کوي، گناهونه پی معاف کوي او درجات ورته الله پاک پی اوچتوي. نورونو کومنګه د دریم او څلورم کې سوچوک چې دغه لږ تکلیف او کړاو دغه دنیوي مصیبتونه په موږ باندې راشي او موږ د هغې په مقابل کې صبر وکړو. اول خدا که موږ صبر ونه کړو موږ اجر د الله نه ونه غواړو، زموږ د الله سره څه زور برابر دی یا زمونږ په دې خپل طاقت باندې مصیبتونو په مقابل کې د الله سره څه کولی شو؟ هېڅ هم نشو کولی. خو که موږ ور باندې صبر وکړو نو څومره انعامات په الله پاک موږ او تاسې ته راکوي. موږ په داسې یو وخت کې داسې یو زمانه کې د فتنو په زمانه کې یو چې موږ نه ګناهونه کېږي، دغه ګناهونه الله پاک موږ ته په دغه ابتلاءاتو باندې معاف کوي چې موږ ور باندې صبر وکړو. او بیا هم نه چې یوازې ګناهونه پاک عمل تم پرېږدي، نه بیا الله پاک موږ ته نور عزت راکوي په دغه ابتلا باندې چې الله پاک موږ ته درجات اوچتوي، الله پاک موږ ته درجې اوچتوي، موږ ته ډېر زیات انعامات راکوي. نورونو دا څلور فواید په دې درس کې وشو، انشاءالله بیا به ورپسې ووایو چې د الله عبودیت او مؤمن ته یو قوي شخصیت ورکول، گناهونه معاف کول، درجات اوچتول، دا د ابتلاءات فائدې دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. د
پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زمونږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.